بسم الله الرحمن الرحیم دغه لیکچر موضوع نان کلستر انډیکس ده او زه به کړو چې نان کلستر انډیکس څه شی ده او څه ډول جوړیږي. نان کلستر انډیکس چې ده هغه د ټیبل څخه جلا پیجونو کې ذخیره کیږي، یعنی نان کلستر انډیکس چې ده په کوم پیجونو کې چې ذخیره کیږي هغه ته IAM یعنی انډیکس الوکیشنز ماپ پیجز ویل کیږي. کله چې مونږ نان کلستر انډیکس جوړ کو هغه بیا کی اینڈ ویلیوز په شکل کې ذخیره کیږي، یعنی د اصل ډیټا سره سره د هغه ایډرس هم د ځان سره ساتي او بیا وروسته هم دغه ایډرس په مټ یو ریکارډ یو ځانګړی ریکارډ چې د ډیر په چټکتیا سره پیدا کوي. نان کلستر انډیکس چې د بی ټری سټرکچر څخه ګټه پورته کوي چې موږ په لومړی لیکچر کې چې کوم د انډیکسز په هکله و هلته موږ زده کړو چې بی ټری سټرکچر څه شی ده. موږ کولی شو چې په یو وخت کې په یو ټیبل کې له یو څخه زیات انډیکسز جوړ کړو او هغوی څخه ګټه واخلو او هغه وکاروو. د نان کلستر انډیکس جوړول دپاره بیا هم موږ همغه سکرپټ چې کوم موږ په انډیکس کې او کلستر انډیکس کې کارولی او هغه څخه ګټه پورته کوو، خو دلته یوازې د انډیکسز څخه مخکې موږ نان کلستر ورډ چې کوم ده یا دغه کی ورډ چې دغه اضافه کوو او نور همغه سکرپټ چې ده په همغه حالت پرېږدو او یوازې د کالم نوم چې ده چې موږ هلته آی ډي کارولی او دلته رایټر نوم کاروو. د نان کلستر انډیکس جوړولو دپاره بیا هم ځو موږ SQL سرور ته او دلته زه اریوب زازي ډي بي بیا هم کاروم او دلته زه ورته وایم چې ماته جوړ کا څه شی نان کلستر انډیکس او دغه زه غواړم چې دغه نوم ورکم دغه نان کلستر انډیکس ته او دغه په دغه ټیبل باندې او په دغه کالم باندې جوړوم. که چیرې ستاسو سره تاسو وغواړئ چې د یو څخه زیات کالمونو باندې جوړ کړئ تاسو هم دغه ډول ور اضافه کولی شئ، یوازې دلته کاما اضافه کوئ او هغې څخه وروسته د همغه کالم نوم او ترتیب یا اسینډینګ یا ډیسینډینګ ورکوئ. زه دلته یوازې په دغه رایټر نوم باندې جوړوم او دلته زه د دې جوړولو کوشش کوم. که چیرې دلته دغه انډیکس ما سره موجود نه وي نو دغه ماته جوړ شي. زه 1 ورکوم او اکزیکیوټ کوم. ستاسو ول د دوستانو چې زما سره بیا هم دغه 1 په نوم چې د انډیکس جوړ شو او هغه هم ستاسو لیدلی شئ چې زما د دغه کویري په مټ زما چې د انډیکسز په هکله معلومات ترلاسه کړل. او که چیرې تاسو د انډیکسز لاندې وګورئ او دغه فولډر یو ځل ریفریش کړئ تر څو چې د هغه هم مخې ته راشي تاسو ګورئ چې دلته زما سره انډیکس جوړ شو. دوستانو دا و زموږ د نن ورځې موضوع ته بل لیکچر پورې مو په لوی چیښتن سپارم. الله مو مل شه.